ښځه په څلورې کړئ او دا یو شی په کوس ووهئ، بیا خوند ته وګورئ. سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که غواړئ چې د دې ویډیو څخه او د دې نسخې او طریقې څخه بهترینه ګټه پورته کړئ نو د ویډیو تر پایه سره اوسئ ترڅو ښه مطلب واخلئ. کولی شئ دغه درې شیان سره ګډ کړئ او میرمنه په څلورې کړئ او بیا یې په شرمګاه ورته ووهئ. که داسې خوند تاسې په ټول عمر کې له دې طریقې څخه اخیستی وي بیا ووایئ. تر ټولو بهترینه طریقه اوس داسې ده چې کولی شئ هغه میرمنې چې زر نه انزال کیږي د انزال موده یې ډېره زیاته وي، کولی شئ په دغه طریقه هم میرمنې ته خوند ورکړئ او هم په خپله خوند واخلئ. په دې کې 50-50% کیږي، ځکه که څه هم که ته 50% خوند اخلي نو 50% میرمن هم اخلي. په ډېر وخت داسې راغلی چې اکثره میرمنې په انزال په وخت کې د خاوندانو څخه ډېر خوند نشي اخیستلی، که څه هم چې انزال هم شي خو خوند یې بیا دومره زیات نه وي. تر ډېر وخته پورې بیا داسې وخت راغلی وي چې ناران یعنې هغه میړونه چې ښځو سره یو ځای کېږي ډېر خوند اخلي خو ښځې نه شي اخیستی. په دغه طریقه کې کولی شئ دغه شیان تاسو میکس کړئ. د کلنجید تیل پیدا کړئ. د کلنجید تیل تاسو دومره پیدا کړئ چې څومره استعمالولی شئ. له هغه وروسته تاسو دومره اندازه واسلین هم پیدا کړئ. که څه هم دغه دواړه یو شی دي، یعنې دواړه غوړ دي، که ویلې کې یعنې که چېرته واسلین په اور کېږدي ویلې کړي هم د غوړو شکل ځان ته غوره کوي، خو په هغه کې بیا مادې فرق کوي ځکه تاثیرات یې د دواړو جدا دي. نو تاسو کلنجید تیل واخلئ. د کلنجید تیلو سره واسلین هم ګډ کړئ. چې کله مو دغه ګډ کړو نو دومره اندازه چې څومره کم ویکس وي دغه تاسو واخلئ، ځکه ویکس یو داسې خاصیت لري چې کله په بدن یا په غوښه ووهل شي نو یخ لګېږي. هغه ځای لږ زر اول ټیم کې سوځوي خو وروسته بیا یې یخوي، یعنې داسې به لګېږي چې یخه هوا غوندې وي. خو کولی شئ تاسو ویکس هم استعمال کړئ. د ویکس د استعمال څخه مخکې باید ووایم که چیرته د میرمنې په بدن کې یا د میرمنې په شرمګاه کې کوم زخم وي یا هم ستاسو بدن کې زخم وي، لومړی د هغه ځای څخه پچ کړئ او بیا وروسته دغه دوا یعنې دغه نسخه چې تاسو جوړه کړې د کلنجید تیل، واسلین او ویکس باید دومره ووایم چې ویکس دومره وي چې ډېر نه وي. که چیرته ویکس ډېر وي نو تاسو به بیا اسمان ته چغې در باندې جګې کړي او په میرمن به مو هم اسمان ته چغې جګې کړي. یعنې که چیرته تاسو ویکس استعمالوئ نو باید 10% ویکس وي، 90% دغه دواړه وي، یعنې 45% واسلین او 45% باید دغه د کلنجید تیل اوسیږي. بیا له هغه وروسته دومره تاثیر نشي کولی او دومره تاثیر به په غوښه کوي چې څومره ستاسو ضرورت وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ دغه نسخه تاسو په صحیح طریقه استعمال کړئ، جوړه کړئ او ګټه ترې پورته کړئ او زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانه خلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. مننه.